یو بل موضوع ته هم اشاره کوم چې هغه هم دغه نږدې ورځو کې راتلونکې ده چې دلته د استرالیا کې په نورو هیوادونو کې د اپریل فول په نوم باندې یادېږي. د اپریل د میاشتې دروغ په اروپایي هیوادونو کې عموما او چې دغه مصیبتونه ورو ورو زمونږ او تاسو اسلامي هیوادونو ته هم راځي، هر هغه بد فرهنګ مسلمانان خپلوي. اروپایي هیوادونو کې ډېر ښه فرهنګونه شته، ډېر ګټ علم دلته پروت دی، ګټه ټکنالوژي دلته پرته ده، ډېر پرمختګونه دلته شته. مسلمان هغه نه کاپي کوي. چې چېرته بد فرهنګ دی هغه به مسلمان کاپي کوي. یو د هغه بدو فرهنګونو نه دا دی چې دوی ورته اپریل فول وایي، د اپریل د میاشتې دروغ ویل. د اپریل د میاشتې په لومړۍ ورځ باندې دغه ټولنو کې دروغ ویل کېږي، ډېر خطرناک دروغونه ویل کېږي چې ډېر بد آثار یې منځته راوړي دي. یو تعداد خلک دې ته دیني جنبه ورکوي، یو تعداد دې ته همداسې یو مزاحي جنبه ورکوي، یو تعداد دې ته تاریخي جنبه ورکوي. د اپریل په میاشت په لومړۍ ورځ باندې دوی وایي چې دغه ورځ باندې دروغ ویل جایز دي. دروغ ویل جایز دي، یعنی هر څوک که هر قسم دروغ وایي مشکل نشته ودې وایي. مګر زمونږ او تاسو اسلامي تعلیمات دروغ ویل حرام کړي دي. دروغ ویل ورځ نه لري، که هغه د اپریل په میاشت کې ده، که هغه په مارچ کې ده، که په فبروري کې ده، که دسمبر کې ده، ټول عمر کې دروغ حرام دي. دروغ ویل په اسلام کې ځای نه لري. د مسلمان صفت دروغ ویل نه دي. نو که هغه د اپریل په میاشت کې وي که بله میاشت کې وي، د دغه عادت څخه ځان وساتئ. خپلو فیسبوکونو کې دروغ مه وایئ، خپلو ټولنو کې دروغ مه وایئ، یو بل ته د دروغو تلیفونونه مه کوئ. په همدغه اساس باندې که موږ او تاسو دغه اپریل فول هغه بدو عواقبو ته وګورو، داسې حالات هم شوي دي چې یو زنانه حمل لري، یو سړی ورته زنګ وهي چې خبر یې که نه خاوند یې ټکر وکړو شفاخانه کې دی وفات کېږي. هغه زنانه خپل حمل سختوي، ځکه هغه یو دم شاک کېږي، حمل ساکتېږي. دا د دغه دروغو هغه بد آثار دي. همدارنګه یو قصه ما ولوستله چې دا حقیقت دی، ول د اپریل په لومړۍ ورځ باندې د یو چا کور اور اخیستلی و. دغه زنانه چغې وهي همسایګانو پسې چې زما کور اور اخیستلی، ما سره مرسته وکړئ. هېڅوک مرستې ته نه راځي. ټول فکر کوي چې د اپریل اوله ورځ دا دروغ وایي، تر څو چې دغه اور دومره ګډ شو چې ټول کور یې ورته وسوځه. بیا خلک وایي ولا موږ فکر کوو چې دا د اپریل ورځ ده ته دروغ وایي. نو خلکو کې هغه اعتماد د منځه ولاړ شي. نو د دغه دروغو کاپي کول یا دغه دروغ ویل په دغه ورځ باندې د مسلمانانو صفت نه دی، مناسب نه دی. پروس کال نه هغه بل کال دلته زمونږ او تاسو یو مسلمان هم دروغ ویلی و. هغه دروغ هم دا رقم و چې خپل فیسبوک کې لیکلی و چې د ملبورن خلکو ستاسو امام وفات شوی دی. زما عکس یې ورته ورکړی و. نو په دغه ورځ ما ته هر څوک زنګ وهي امام صاحب خیرت دی، امام صاحب خیرت دی. هغه چې ماسپښین شو زه پوه شوم چې دا د اپریل دروغ و. نو دا چار چاته قناعت ورکوي. نو دغه دروغ ویل حرام دی په اسلام کې. حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې زه هغه انسان ته په جنت کې د یو کور د الله له لورې ضمانت ورکوم چې دی دروغ ویل پرېږدي، ولو که دی مزاح هم کوي. یعنی حتی اسلام وایي چې په مزاح کې هم دروغ مه وایه. نو دغه دروغو سره لوبې کول او بیا دې ته داسې یو اعتقاد ورکول چې په دغه ورځ باندې دروغ ویل جواز لري، دا اسلامي عقیدې سره تناقض لري. دا د مسلمان صفت نه دی. د دغسې بدو عادتونو څخه باید ځان وساتو. الله عز وجل توفیق راکړي موږ تاسو ته.